راشه بابا یو کوټنۍ مې جوړه کړې وه راشه بابا یو کوټنۍ مې جوړه کړې وه د شګو منځ کې مې څو چته خېجغلې وه ورله مې چت د خلو پلو نه جوړ کړی و هم په یو ګوټ کې مې بیبي ته کټ سم کړی او په بل کټ کې مې ګوریاڼې ودې کړې وې چیله مې جوختې برنډې پورې تړلې وې په کوټنۍ کې د خارو د بچو جاله وه یو خارونه پکې ښایسته ښکلې ملاله وه نو راشه بابا اوس خو هغه کوټنۍ ورانه ده په محلونو کې بابا ګزاره ګرانه ده تا چې جوړ کړي چتونه غورځېدلي دي او هغه د خلو پلو کلي سوځېدلي دي تا چې جوړ کړي چتونه غورځېدلي دي او هغه د خلو پلو کلي سوځېدلي دي په دماکو کې خلک داسې الوتلي دي د چا غوږونه د چا غورځې شوکېدلي دي د چا نه خپې چا نه لاسونه غورځېدلي دي زمونږ په کلي کې یو داسې جنازه وشو په جنازه کې بابا داسې دماکه وشوه د هر یو کور نه په درځنو جنازې ووتې کورونه څه کې چې جومات نه دروازه دلته جومات نه پرېږدي دلته کې حجرې نه پرېږدي د پښتنو د مشرانو هم روزي نه پرېږدي دلته سپین ږیرو ته په سر باندې شملې نه پرېږدي چې په موږ ننګ کوي د ځوانانو قافلې نه پرېږدي نو راشه بابا او شاګوریانو له هم خوب نه ورځي زمونږ د کلي ماشومانو له هم خوب نه ورځي راشه بابا او شاګوریانو له هم خوب نه ورځي زمونږ د کلي ماشومانو له هم خوب نه ورځي بابا چیلا خپلو بچو پسې سپیرګي کوي خپل مال وګورو خپل مسئله کوي پیغلی اوس نو منځلې ملانا صادر وایي سپیر باندې نو ستوان کړي ګذر وایي بیبي بچو سر شمون ته چې څوک ور وایي خو به تاسو وایي څوک د چا نه سره راشه بابا د تبعیار هم د روزي هم کون ډیرند په خیرات پس سرتو روزي راشه بابا د تګوډیاړې هم د کور روزي او هم کونډې رنډې په خیرات پسې سرتو روزي نو ماله لندن نه بابا داسې یو پټه راوړه دې پښتنو له د امن یو پټه راوړه خلک وایي دلته کې جنت دی دلته شور نشته اسمان پرکېږي خو په ځمکه کې اور شته بابا د دغه ځای جنت ملک جنت بابا دغه ځای جنت ملک جنت راوړه چې شکبن له یو داسې عبادت راوړه یا د جنت د امن ونې نه لږ سوری راوړه یا د جنت د امن ونې نه لږ سوری راوړه که اسمان ګرم وي د امن د یو ستوری راوړه نو موږ د دې جوړ کړه ډریانې د دې کور کې اوسو چې دې جنت کې اوسو موږ داسې نه وو چې دې جنت کې اوسو موږ داسې کور کې اوسو راشه بابا د سر توره کوټه راشه بابا د سر توره کوټه جوړه موږي ولاړ انجیو نو سروټه غواړم سر پټول لکه شان جوړه غواړم سر پټول لکه شان جوړه غواړم چې کما ته کوم روټه یو کافه غواړم ستوري کې نه غواړم ستوري رخان بابا ستوري کې نه غواړم اته کې نشته غواړم هغه کمزوري ماشومان چې په ګلونو غوړې دیالو لکه غواړم 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 ځان لته کم څه غواړم راشه دیوانه څه چې راشه بابا زما جرا سره نظر کړل د یو شاعر په دې په کې ذکر راشه بابا زما جرا سره نظر تللی دی او د یو شاعر هم په دې پیښو کې ذکر تللی دی لاسونه څنګه سترګې چا نه چې اختر تللی دی لاسونه څنګه سترګې چا نه چې اختر تللی دی او چا نه په دومره لوی سفر چې مسافر تللی دی زمونږ د غرونو د ښکلا ښکلی منظر تللی دی او رباب منګی نشته دی چا نه چې ګودر تللی دی د
دلته د غرونو د ښکلا ښکلی منظر تللی دی او رباب منګی نشته دی چا نه چې ګودر تللی دی دلته د کلي نه بسر پسې بسر شهاب صاحب دلته د کلي نه بسر پسې بسر تللی دی څوک په ژوندون څوک په مرګي خو مرور تللی دی څوک په ژوندون څوک په مرګي خو مرور تللی دی ډېره مننه رسول